15 منځونه دي ډېره ښه ده جي، 50 منځونه دي ډېره ښه ده جي. نو عبدیت د رسول الله مبارک په ذات کې د ټول نه زیات دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نو دلته کې چونکې قرآن مجید ډېر لوی نزول دی، ډېر لوی نعمت دی، نو هلته کې د عبدنا ټکې را دي. وان کنتم دا تقریر النبوة بعد تقریر الالوهیه، کئی تاسو په شک کې مما دا هغه قرآن نا نزلنا علی عبدنا چې هغه موږ نازل کړی ده په خپل بنده باندې. نسبت ته عبدنا ته اضافت تشریفي ده، زمونږ بنده زمونږ بنده. گرچه خوردیم نسبت است بزرگ ذره آفتاب تابانیم د خدای بنده. فأتو راړی بسورت یو وړوکې غوندې صورت من مثلی په مثل د قرآن، د قرآن پشان، د انا آتیناک الکوثر پشان یو وړوکې غوندې صورت راړی. ودعو ابلی شهداءکم، خپل مشرانم ځان سره لوی لوی شاعران، خطیبان، قادر الکلام، مضامین لیکون کی. من دون اللہ دا اللہ تعالی نما سوا ان کنتم صادقین، کچری تاسو رشتونی ادی دعوی کی چی دا کلام دا محمد دے، اگر بھئی دا کلام دا محمد دے، دا کلام دا خدای نہ دے. یا کچری تاسو رشتون کی پدی خبر کی چی تاسو آئی لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، کم گو غاڑو دا سمگم جوڑو لے شوندائی جوڑ کئی. الحمدللہ اکثر طالبان یہی کہ طالبان نم یہی ام پدے بپوئے گئی ہر چیز کی سلور علت ہدایات تھے، کچاتا یاد نہیں نو سدین یاد کے ہر چیز کی سلور داتے پائی نہ ایک سلور علت دی. یو دا دی علت سوری دے کاری داتا دا دی شکل دے دیتا وہی علت سوری. یو دا دی علت مادی ہے دا لرگی نہ جوڑا دا اور میخون پکے دے پدے ٹکوالی شوی دا مادہ دا دیتا وہی علت مادی. یو علت فاعلی دے چاگا ترکان دے، ترکان داتے پائی جوڑا کڑی دا. اور یو علت غائی دے دی دا پارے جوڑا کڑی دا چی پدے بانے قرآن مجید یا کتاب پروتی. نو ہر چیز کے سلور علت وی کہ سلور علت دی. یو علت سوری دے دارے دا مدیدارا ٹوپائی او دا شنا جوڑے مدیدارا چولی دا دا علت سوری دے. او یو علت فاعلی دے چاگہ دا رب العالمین ذات تے خلاق العلیم دا جوڑ کڑے دے. بل علت غائی دے عبادت تا پارے پیدا کڑے دے، دا عبادت تا پارے دے چکم دنو پیدا دے. او علت مادی دا غوخو اڈوکی دے، دا غوخو دا اڈوکو نا چکم دنو جوڑ دے. ہر چیز کے سلور علتو نبی، علت سوری، علت مادی او علت فاعلی او علت. نو قرآن وئی چے کافرانو چے تاسو دا وائی لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، کمونگا اوگوارو دا سی قرآن منگم جوڑو لے شو. آئیو سڑیوی ما ہندوستان کی شلگا دا ٹوپ والے نو بل طالب ورطوی چے شلگا دا نو والے دادارنو میں حقانیہ کے میدانو نا نشتا الکراڑے ہوئے گز کم کم گز دیوالے پاکستانے گز کزوڑ گز الکدواڑا گزو نہ رہی ہے دا ہوا ٹوپ دا نر بچے دا بدیو گورم شلگا دا ٹوپ میں ہندوستان کے والے دا میدانو نا جوڑی ہوا دے آلتا ہو او دا گزو نا دلتا جوڑی میدان او گز نشتا. نو تاسو چی دا وائلو نشاؤ لقلنا مثل هذا راشی در تا دا قرآن یو سورت مخی تگدو انا تینا کل کو سر مدر تائی دے اولی کلو دا دی سورت پشان یو سورت جوڑ کئی او مادہ اشتا قرآن مجید دا الف بی تین مرکب دے، الف بی تی سین مرکب دے. او تاسو آئی چی منگا علت فاعلیو منگا دا سی کلام جوڑو لے شو نو منگا خدا غی سورت تردائی دے مخی خیر انا تینا کل کو سر او تاسو دا علت فاعلی دعوی کوئی او داغی علت مادیم موجود دے الف بی او علت غائم موجود دے. ضرورت دے دے چھ دا دی قرآن پشان دا دی صورت پشان یو وڑو کے صورت پیش کئی رسول اللہ بخپلا دعوی واپس والی اوی دا ٹک تا دا نبوت دعوی نکم رسول اللہ دا نبوت و دا رسالت دعوی کئی اوی دا ما دلیل قرآن مجید دا موجزہ دا امانی چھ دا خدای پیغمبرم دا قرآن تعلیمات امانی او
چې دا قرآن زما دلیل نه منئ، دا د الله تعالی کلام نه منئ، وایي چې دا د بنده کلام دی، دغسې کلام جوړ کړئ کنه. تر قیامته به کائنات جمع شي، لیکن د قرآن په شان به یو وړوکی غوندې صورت رانړي. نو قرآن ورته څلور واړه خبرې وړاندې چې هلکه علت سوري درته مونږ ښیو چې دی نه تینا کالکوثر په شان د قل احد په شان یو وړوکی صورت جوړ کړي، او ماده موجوده د الف ب، او تاسو وایئ مونږ علت فاعلي یو، علت غایب موجود ده کنه چې هغه د پیغمبر مقابله ده. خو د پیغمبر مقابله کوئ نو د سوره کوثر پشان یا د قل احد پشان یو صورت جوړ کړي او بغټای پیغمبر بخبل خبره نه واپس والی چې د پیغمبر نیمه یو ترکان دلته کې راغی وې د لرګي ډیر ماهر ما الکه تاسو ماهر نو مونږ ته داسې د پیغامونو ضرورت چې بخاری په پرتای لرګي مونږ سره خالا پروت کم لرګي د وخت د نختر د دیار د شوی لرګي مونږ سره شته می خونه هم ته بازار نه راړو، او ته علت فاعلی وې چې د ډیر تکړه مونږ درته یې د فاعلی په شابه داسې ہوتی پای مونږ ته وړه، او ضرورت هم ده که طالبان بخاری کتاب چې کدي مستقله ته پای باندې نو خبري او لرګي واغ سودا سي ته پای جوړه نه کا نه کو تک پیراوالو د دربای دربو گردان په شروع کا تاوان کې واره زما لرګي خراب کو تاسو ته پای جوړه نه کا. نو دی وجنا قران ورته وی چې فاتو تاسو راوړی دا امر للتعجیز ده، دا امر غنی معنی دي. نور الانوار په حاشیه درته لیکلي دي عمر 14 مانو کې مستعمليږي، دلته دا امر للتعجیز ده، دا غنی کم داسې صورت تشریړل، لیکن قران هغه عاجزه کوي چې شکست اومني. فاتو بسورتن، سورتن کې تنوین د تقلیل لپاره دی، وړو کې غوندې صورت من مثله پشان د قران، ودعوا شهداءکم او تاسو راو بلئ چې کوم د خپل تمام سازو سامان پوره کوي، خپل سازو سامان پوره کوي، ماهر خلق راولي من دون الله، د الله نه ما سوا کله نه غواړي نو الله خو په دې قادر دی چې د دې قران مجید نه اوچت بل کلام درته نازل کی، خو بیا به تاسو نه پوهیږئ لکه د الف لام میم او د کاف ها یا عین صاد پشان به بیا په څوک نه پوهیږي. دا خو الله تعالی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، د بندګانو لپاره دا کتاب آسان کړی دی، ورنه که الله تعالی د خپل شان مطابق جوړي بیا خو به معمای بیا په تاسو نه پوهیږئ. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، نو د الله نه ما سوا نور کسان هغه تاسو راولئ، ورنه الله تعالی خو قادر دی. ان کنتم کچری تاسو صادقین فی انه کلام محمد، فی انه کافران ویلا کلام د محمد ده، یا ان کنتم صادقین فی قولکم فی لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا فإن لم تفعلوا کچری دغه کار تاسو نیوی کړه په زمانه ماضی کې، ولن تفعلوا او تر قیامت به ونه کوي، خاطر تسلی لري، ولن تفعلوا او هرگز به چکم نه کوي تر قیامت پورې. فاتقوا النار التي، الله اکبر، دام در رسول الله معجزه ده، پیغمبر څومره په یقین یو خبر کوي ولن تفعلوا، چری به ونه کوي او تر قیامت پورې ونه کو، رښتونی پیغمبر ده. اتوی اخبار بالمستقبل، اخبار بالمستقبل ويقع كما اخبر به النبي، آغا زمانہ کے رسول اللہ ویلی ولن تفعلوا او تر قیامت به اونکی، هرگز بداکار تاسو مستقبل کے چکم دنو نکی، دیتا وی دا رسول اللہ معجزہ. فاتقوا النار التي، یا او یری گئی داغا اورنا، وقودها چراغی خشاک الناس والحجارہ، خلق و کانی دی، آدھا دنیا دا اور پشان نہ رہے، آدھا دنیا دا اورنا اویا درجی زیاد تا حدیث کرا دی، دلتا کہ کوئی اور منگا بلکو آغا پا 5 منٹو کے سیر او بگرمئی، دمرا اور دا جہنم با پا منٹ کے اویا سیر او بچکم دنو گرمئی، دا دی اور تب کا گز کے رسی آغا با اویا او گزو تا چکم دنو رسی، 70 درجہ آغا دا غین ذات تے آغا دا دنیا دا اور پشان نہ رہے. او یری گئی داغا اورنا سمانا ایمان راڑی چه دا رسول
د خدای رسول له دا کتاب د خدای کتاب دی ورنه د اور د بیا ځان تیار کوي فتقوا النار التي النار مؤنث ته مخکې مې درته وویل التي هغه اور وقودها الناس چې د هغې خشاک خلق ته والحجاره او کاڼي هغې کې به کافران سوځي او هغه بوتان به سوځي یا مراد د دې نه کبریت احمر دی چې هغې کې به ګوګوړه چولې شوي او د ګوګوړو د وجې نه اور د یاد تیز شي اعدت للکافرین چې هغه تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو د اهل سنت والجماعت مذهب موږ وایو جنت او جهنم مخکې نه الله تعالی پیدا کړي دي معتزله وایي جنت او جهنم نشته کله چې الله تعالی حکم وکړي چې جنتیان جنت ته بوځي نو هغه مال به جنت ورته پیدا کړي اوس څه ضرورت دی اوس چې کوم نه څه ضرورت دی اهل سنت والجماعت وایي اعدت او دارنګې بلا صیغې د ماضي دا په تحقق او په ثبات باندې دلالت کوي اعدت للکافرین چې هغه تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو وبشر الذین آمنوا او ته زیری ورکه مؤمنانو ته کم چې د خدای الوهیت او د پیغمبر رسالت مني هغې ته زیری ورکه قرآن مجید کې تخویف او تبشیر دا یو بل سره لګېدلي وي قرآن مجید کې یو دی کې انذار راړي نو بل دی تبشیر راړي دې ته وایي ترغیب او ترهیب دا علامه منذري مستقل کتاب هم دی الترغیب والترهیب څلورو جلدو کې او فاضلانو ته ښه دی فاضلان چې تقریرونه کوي نو ترغیب او ترهیب ګورئ پکې عجایب او غرایب دي روایات او آیات پکې راړلې دي قصې پکې راړلې دي تاسو خو فضلا شوئ اوس پکې خیري خطیبان جوړېږئ نو د واعظ او نصیحت لپاره بیا کتابونه ګورئ ترغیب او ترهیب د علامه منذري فضلاو دپاره ښه کتاب دی تزیر ورکا الذین آمنوا التبشیر الاخبار بما يظهر اثره على البشرة چې په سرمن دا غي نخې سرګن شي طالب اول نمبر راغې یکدم دا مخه تک سپین شي د خوشالۍ د وجه تبشیر دا غي هغه اثر په بشره او په سرمن باندې چې کوم دنو سرګن شي او چرته طالب فعل شوی نو رخ مخه تک تور شي یکدم بیا رستو چرته مونږ سره انډونیشیا طالبو سوپر چوک فول تک سپینو طالبانو ورته فعل یاره قسم په خدای دا مخ باندې تورواله رالو یا ډېره تسلي ورکه مړه خیر دی درې امتحان کې ډېر درې څلور ورځې پسې رنګ چرته خپل دی تلاوي پسیر باندې په بشره انوار چې کوم دنو سرګن شي وبشر الذین آمنوا زیر ورکه مؤمنانو ته وعملوا الصالحات چا چې نیک کارونه کړي دي یوازې ایمان چې تصدیق ته کافي نه دی د هغې سره به اعمال صالحه هم کې وعملوا الصالحات او چې نیک کارونه کوي د څه زیری ورته ورکړه مبشر به څه دی ان لهم جنات چې دی دپاره به جنتونه ان لهم جنات چې دی دپاره به جنتونه یا شیخ دا جنات باندې ولې کسر راغلی حرف جر خو په نه داخل اسکتو الجواب على الطالب الذي يسأل عنه تانو بل تپوس به حکم ہاں اسم جلال کا تکڑا دے وے ماشاء الله زبردست جواب ورکو چې دا اسم د ان له جمع مؤنث سالم ده نو حالت نسبیه اکثری سره ده الکه نام بدل کوم تو تکڑا رو ختی ماشاء الله ما خوی پاتی براشی ماشاء الله ان لهم جنات شرطم چې جاری مجرور دا ان سر راشنا به خبر یا الله پاغه مدو کوي جاری مجرور چرم اسم د ان نه واقع کی نو دا جناتن اسم د ان ده طالبانو یاد لري ګوره غاړه اخلاص کړي ما بیا د بل نه تپوس کولو کم طالب چې جواب ورکړي دا شکریا ادا کوي چې شکر دې مونږه د شرم نه خلاص کو ان لهم جنات چې دای د پاره به جنتونه او جنتونه دي دا واړه جنتونه به دغه مؤمنانو د پاره جنت الفردوس جنت عدن جنت نعیم او جنت الخلد جنت السلام جنت المأوى او علیون ان لهم جنات
داسی جنتنا تجری من تحتها الانهار، دا دا جنات ان پارا صفت ہے. داسی جنتنا چی جاری بوی من تحتها اے من تحت اشجارها، دا غی دونو لاندی الانهارو نهرونا یا کاریزونا بھئی. دا کاریزو بڑی ری سترئی اور ڈیری یخی. پیران کی ہو دے کہ بسونا دم گو دری دل بسونا ولی لیو بس کو الکو بدل تکم دی جیب کاریز دے. کاریز تا پونکای کودشی ہوئی پا پونکو ورطا کودشو زبردست والا تحت الارض پاکی روانا دا کابل کم دے پا دے بانے کاریزو نی نو گویا ازمکا کی بس سترا یخی و بروانی ہوئی. یا نن سبا تاسو نو گوری بنگلو تا نلکی خطی آلالا نلکی برخطی ہوئی نو من تحتها یا خو من تحت اشجارها دونو لاندے بنہرونا جاری وی یا من تحت قصورها دا بنگلو لاندے بمددار نہرونا جاری وی. کلما رزقو منها ہر واری چی رزق ورکڑیشی جنتیانو تا منها دا جنتونونا من ثمرتن دا میو دا من ثمرتن دا منهانا بیان دے. اگر رزق بدا سی دا میو بئی رزقا دا مفعول مطلق تے کلما رزقو رزقا قالو وائی بجنتیانا هذا الذي دا رزق تے رزقنا من قبل چمونگ ترا کڑے شو پا دنیا کی. دا من قبل گورے دو معنی دی. الکا دا خو اغا میوہ دا چلکا پا دنیا کی با مخوڑا. الکا دا منا دا دنیا دا منو پشان ندا خو چے خلیتے کی بیا بوئی چی نسبت خاک را با عالم پاک. رنگی خود دنیا دا میوی پشان دے لیکن خوند 1000 درجے بہتر. چی نسبت خاک را با عالم پاک. چرتا دا دنیا مڑا و چرتا دا جنت مڑا. نو اللہ تعالیٰ با دا جنت میوی دا دنیا دا میوو پشان ذکر پیدا کری وی چی دا دنیا پا میوو خود عادت وی چلکا دا میوو خدا ذکر چی یو سڑے یو شینے پی جنی بیانی خوری. مونگتا یو دل پا لاہور کی یو سڑی میوارا کا دو مولانا سمیع الحق سے دوارو دا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ خادمو دا لاہور پا کسو کی بے سبزی خرسولا کل بے میوی خرسولی. نو مونگتا یو شیرہ کو پا غی برا ازغی مونگا خند نہیں مولانا یہ تو بہترین چیز ہے. منگا غشے چرے مخ کی قتلے نو منگا وی سنگا نو یکدم پوستا کے اعتدا سے لرے کو چلرے کو دم نا پاکے تک سپین آلا شے پرو تو لیچی چی ورطا دا لیچی منگا پڑھوں بیدل پلا ہور کیوں کتا نو منگا ورطے دا سدی نہیں یہ تو بہترین پھل ہے. نیو سڑی تا چیو میوہ معلومانی نہیں خوری اچھا وہی ظاہر نہیں. نو اللہ تعالیٰ دا جنت میوی دا دنیا دا میوہ پرنگ دی دا پارا پیدا کی چی دنیا کی خطا دا میوہ خوڑ لی دا کیلا باوی الکا دا خو کیلا ومگا با دنیا کی نو خوڑا خو چی خلیت ہے کی نتبع اللہ اکبر دا خدا غی نظر چند دیاتا دا نیو مانے دا دی بوئی هذا الذي دا اغمیوی دی رزقنا من قبل فی الدنیا چند دا منترا کڑشی ہوئی دنیا کی. یا بلا مانا یو جنتی با دا جنتی کورتا ورشی نو جنتی بورتا ہوئی چلکا اخرا کنا دا مانا یارا دا ما پا باغ کم دا غسی مانا دا پرون ما خوڑی لی خدای چا ما تا کم باغ را کڑے مانا تا خواهی ساکا دا غی منی با دا غی منی نا بل نوع رنگی چکم دا قسم لدتو نا پا غی کیوی چکم قسم لدتو نا ابو یلکا پرون ما دا مانی تا مانا نو تا با پرون چکم میوہ خوڑی لی ننو مکہ میوہ بخوری دا غی خوند با بلی اللہ تبارک و تعالی با غی که نیوی خوندو نا پیدا کئی. اللہ اکبر. خدای دا مونگ دا طولو دا نعمتو نا نصیبہ کی. رزقنا من قبل فی الجنہ پرون چی ما تا پا جنت کے کمی مانی را کڑی شیوی القدام غسیدی لیکن وہ اتو بھی متشابہا ورکڑی شیوی بیدوی تا متشابہ رنگ کی با متشابہی بھی و خوان بے مختلفی متشابہن فی اللون والحیئہ متشابہن فی اللون والحیئہ دون المطعم واللذہ دون المطعم واللذہ لذت پہ بلشانی ولہم او بھی بجنتیانو تا فیہا پدغ جنت کی ازواج بیبیانی مطہرت پاکیزہ جنت کے ورطا بیبیانی بھی پاکیزہ بھی دا دنیا خذتا خکل دا حیز بھی نراشی دا ترخون اسخان بویزی او دا بعضو دا گند دہنی بیماری دا خلینے اولا خدا چی نسوار کئی پلیتا گندا
نو دی وجه ګنده بوی ته چې کوم نه رواني وي هلته به دا نه وي، نه به د خولې بوی وي او نه به د حیض او د نفاس بوی وي او نه به د عقیدې بد بوی وي. د دنیا ډېرې ښځې عقیده خرابه لري، وایي دا نن د چا په مخ د پېښه شوي ما سپیري او د شرک خبرې به کوي، توره غوا ماله دا په مونږ نه ځي او ما ته تورې جامې مه راړه دا په مونږ ځان نه اوتې بوتې شورې کړي ټول د شرک او د کفر. پلانکي بابا ته مې بوځه د بادو بابا ته چې رانه بادو باسي زما ته به کېږي چې ته به رانه لرې کړي اوچ پوچه د ځان نه. کله یو زیارت او کله بل زیارت په یو عذاب خاوند مبتلا کړی په خاوند او لا پدان کله پیریان هم راولي کوتک مې را باندې که چې ټیک کېږي او که نه پیریان میریان پینی آرام توبی چې ما چاته بودی سیل میل وکمه. وعلى كل حال اب پاکیزه بی بیان یې کې به د کفر او شرک او د ریا او د سمعت تمام روحانی پلیتی بم پکې نه وي او جسمانی بدبوی بم پکې نه وي. مطهرتن هغه بی بیان به پاکیزه وي وهم فیها خالدون او وی به دغه جنتیان په جنت کې همیشه په جنت کې به همیشه وي. د جنت نه د وتو غم بنی وي. طالب خو چې کال ختم شي نو ناظم ورته لکه بستره تړه دا چټیانې کور تېرې که او د یو طالب کور غریب شته نه کابل کې دی او هلته لګیا دی اور وریږي طالب پریشان دی چې خدای دا چټیانې به شکر وباسئ ترجمې جوړې شوه دلته درته دی څه ناڅه میلاو شي. ډېر طالبان دی وجه هم راځي چې هلکه ځای مې نشته راشه ترجمې ته کښېنه ترجمې ته نه راغلی اکله یا کولو ته راغلی ترجمه مرجمه چې کوم درنه نه زده کوي الا بهر حال هلته د زوال چې کوم درو فکر بنی وي. مرا در منزل لیلا چې امن و عیش چون هر دم جرس فریاد می دارت کے بر بندے د محمله. عاشق وای د لیلا پکور کې دی رہے ما او حال تک لګیا د ټلای وغیرہ چې عاشقانو بس تدای ښا زي اسپدا مونږ سره د ملمنو د نشته دی رکیږي درته مو د لیلا دیدنو کو نه هغه عاشقان بس څنګه خوشاله چې درته نه د وصال نعمت او د شپې نه لګیا د فراق اور کې مبتلا دي. شاعر وای مرا در منزل لیلا چې امن او عیش تو هر دم زبر د لیلا پکور کې څو خوشاله شم چې هر وخت جرس فریاد می دارت تلای غږیږي کې بر بندې د محمله بستر تړي دی. د جنت کې به د فنا او د زوال هغه خطرني اوسېږي پکې خلود الله فنا بعد ذلك خلود د دینه پس چې کوم نو فنا نشته او رخصت چې کوم نو هغه نشته. په دنیا کې د یو طالب درې ارمانې د طالب چې ښه کور مې وي او ښه بیبي مې وي او ښه نعمتونه. دا درې ډېر لوی نعمتونه دي اعلی کور ښه بیبي او ښه نعمتونه. هلته به الله تعالی وایي چې دا درې واړه نعمتونه به درته وي. زیره ورکه مؤمنانو ته و امام صاحب لپاره دلیل دی. امام صاحب وایي چې عمل خارج دی د ایمان نه. ایمان عبارت دی د اقرار باللسان او د تصدیق بالقلب نه او عمل د هغې د مفهوم نه خارج دی. ځکه وعمل الصالحات کې عطف ته عطف تقاضا د تغایر کوي چې د ایمان سره رست بیا اعمال صالحه کوي. كل عمل مطابق بالکتاب والسنه دا عمل صالح دی. ان لهم دا مبشر به دی زیر ورته د دې ورکا چې دای د پاره به جنتونه داسې جنتونه تجری چې جاری به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه تحتها من تحت اشجارها یا من تحت قصورها كلما رزقوا منها هر واري چې رزق ورکړی شي دوی ته منها دغه جنتونو نه من ثمرة اگر رزق به د میوو وي رزقا مفعول مطلق دی. قالوا وای بجنتیان هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه دی چې مونږ ته راکړی شو مخکې د دې نه په دنیا کې. د جنت میوې الله تعالی د دنیا د میوو په شکل باندې پیدا کړي دي. واتوا به متشابها او دای ته به ورکړی شي هغه میوې چې متشابه اللونی رنگ به د دنیا د میوو په شاني لیکن خوند او ذوق پیدا غینه 1000 درجه بهتري یا من قبل فی الجنه د جنت کومه میوه ببل ده کې په بل خوند باندې وي. ولهم او وی بدوی د پاره پدې کې ازواج بیبیان مطهرتن پاکیزه
د تمام قاذوراتو او د دنایس او خبائث نه پاکیزه وي، نه به جسمانی چې کوم دنو ګندګي وي، نه به روحاني وي، عقیده به سودره عقیده وي. وهم فیها خالدون. شوبه کېده چېرې د جنت دا نعمت به سوره دی وي؟ د هغې جواب راغی چې نه، وي به دغه جنتیان په جنت کې خالدون همیشه، یعنی لیس بهم خوف فوات النعم، د نعمتونو د فوت کېدو خطره به نه وي. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه. کافران نسه خبره جوړه نشوه، چیلنج ورکړی شو کدا کتاب د محمد جوړ شوی، تاسو بنی آدم یې، تاسو الف ب ت وایي، تاسو دغه کلام جوړ کړئ. کلام جوړ نه کړی شو. ویاره منګه خو به په دې قرآن باندې ایمان راړلی و، لیکن دې قرآن مجید کې کله نا کله واړه واړه مثالونه دي، نو معلومیږي دا د الله تعالی کلام نه دی. الله تعالی خو خلاق العلیم او قادر مطلق دی. دومره واړه واړه مثالونه په دې کتاب کې دي، نه معلومیږي چې دا د بني آدم کلام دی او د الله تعالی کلام نه دی. الله دا غي جواب ورکړي. ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی لا یترکو، الله تعالی نه پریدي. حیا خو یو کیفیت نفسانی ده، لیکن دلته کې مراد د دینه هغه ترک ده. الله تعالی نه پریدي دا خبره ان یضرب مثلا، چې الله تعالی بیان کی یو مثال، مثلا ما، یو مثال، هر مثال چی دا کلمه دا ما دا دا مثلا دا پارا تاکید ده. بعوضتن دماشی فما فوقها، یا چې دماشی نغٹی، دماشی نغٹ سا ده مچ، کرنا کلا قرآن دا مچ مثالم بیانی. ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه، کدا بوت تسرنا مچ دا چینی او دانو تختینو دا یغا بوتان اغا مچ نا اغا خپل دانا واپس نشی اغشت. یا دما فوق آنا مراد فوقیت پا حقارت کی دے، چکم دماشی نم زیاد وڑو کیوی اگا دماشی وزر دے. نو اللہ تعالیٰ کلنا کلا وارد مثالونا بیانی، نو دا مثال مطابقت دا ممثل سر پکاری که دا ممثل سر، دا ممثل سر، دا ممثل سر. یو طالب وی الفائل مرفوع مثل ضرب زید، مثل ضرب زید. دا ضرب زید چمگ راڑو دا دا الفائلو دا پارا مثال لے الفائل مرفوع، زما دا پارا خونه دا خود التناسب. نو مثال چه ممثل راڑی، نو دا مثال مطابقت دا ممثل سر پکاری. نو قرآن مجید کی دا وڑو کی سیز مشابہت تماشی سر ورکی، چیو شے وڑو کی نو دا غی مثال با دا وڑو کی سر ورکی، چیو شے غٹی دا غی مثال با دا غٹ سر ورکی. نو دا مثال راڑل دا دا ممثل پا تحقیر بانے چکم دا نو دلالت نکی. طب اکبر دا طب لوی کتاب دے، لیکن کلنا کلا غی که دیر وارا وارا مثالو نہیں، دا دی مانا دانا دا چه مصنف دا غی وڑو کے دے. ان اللہ لا یستحی، اللہ نپریدی ان یدرب مثلا چه بیان کیو مثال، بعوضتن دماشی فما فوق آیا غشیت دماشی نا فوق دے پا جسم کی چه اغا مجھ دے، یا فما فوقها چه اغا دماشی نا فوق دے پا اڑکوالی کی، دماشی نا اڑکے شے دماشی ودر. حدیث کے را دی کنا کدا دنیا دا اللہ تعالیٰ پا نظر کے دماشی دا ودر امروے، نو کافر تا بے دنیا اڑو ورکڑی نوا، یعنی دا دنیا حیثیت دا اللہ تعالیٰ پا مخ کے دماشی دا ودر امرم ندے. فاما الذین آمنوا، پس پیچ ایمان رڑے دے، فیعلمون، پس غی پیجنی انہ الحق، چدا مثال حق تے من ربهم دا جانب دا ربنا. واما الذین کفروا، کم کسان چی کافران دی، فیقولون دی وی ماذا اراد اللہ، اللہ تعالیٰ سے ارادہ کری دا پدی سر مثال، دا مثال ولی راڑو. یدل به، اللہ دا ارادہ کری دا چی اللہ تعالیٰ گمراہ کئی پدی مثال راڑو سرا کثیرن دیر خلق، ویہدی به کثیرا، اللہ تعالیٰ ہدایت کئی پدی سر دیرو خلقو تا. بارا کہ در لطافت تباش خلاف نیس، در باغلا لرو یدو در شور بومو خس. باران خو طولتا نسبت تا سخا برابر دے، پا خزمکتی گلونا درغن شی، پا بیکار ازمکتی جاڑے و کاری زوزو کم
دا د باران نقصان ده که د ځمکې نقصان دی؟ نقصان دی قابل است، د ځمکې نقصان دی، د قبلونکي نقصان دی. د قرآن د مثالونو د وجې نه د مؤمنانو په زړونو کې د انقیاد د الله تعالی د کلام د حقانیت میوې را پیدا شي، او د کافرانو په زړونو کې د عناد او د استهزاء او د ټوکو او د مسخرو ازغی پیدا شي. باران که در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لال رویدو در شور و بو مخص. قرآن مجید دا دا اللہ تعالی عظیم الشان کتاب دے. دا دے پا آیاتونو دا دے پا مثالونو دا مومنانو پا ایمان کی ازدیاد را دی او بشاشت پیدا کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ دا مثال حق تے دا جانب دا ربنا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ اللہ تعالیٰ گمراہ کئی پدی سرا کثیرا من الکفار ویہدی به کثیرا من المؤمنین وما يضل به رطب من توی رطب کجوری توی کجورا تازا چه دا ونه نوشه که اغیتا رطب وی چه اوتشی اغیتا تامر وی او چه کچوی اغیتا بسر وی بسر رطب تازا کجورا بعد کجوری دمرا طاقتوره ونیوی چا پوستکه ټرک ځان توشلی. تاسو نه ګورئ بعضې انار شلیدلی، بعضې سردي په پټو کې قندوز او دې علاقو کې خو زه پاتې شوی یم، هلته کې په پټي کې دا دغه چې پخه شي ګرمه او سرده ټرک ځان تشلیدلی، پخه شي د ډېر پوخوالي د وجې نه. نو دارنګې کومه ونه چې ډېره اوبیس کلي یو سره هغه دومره زیات مغز په هغې کې چې پوستکې وشلي. عرب وی فسقط الرطبت عن قشرها کجوره د خپل پوستکي نه لګیا د بهر ته راووته هغه مزېداره حلوا چې په کجوره کې هسې بهر ته راوځي او چې طالب پې اړم کې او دغسې خوري. څومره علاهي رطب مو چېرې خوړلي؟ دا د پاکستان کې رطب دي، کجورې د پیسې نه د بنو. البته پنیالا او دې ځایونو کې اعلی غټې کجورې او چې پوستکي نه بهر ته راوتي، الله اکبر ما لها من لذة زبردست. الذین العرب وی فسقط الرطبتو فاسق تم فاسق ذکا وی چاگا خارج ان طاعت اللہ فویسقا منگک توی منگک ذکا دیم دشپی دسولن روی. الا الفاسقین الا الخارجین عن طاعت اللہ. الذین فاسقین سوکتی ینقضون عهد اللہ چی دی ما تی وعدد اللہ سرا دای چې د الله تعالی سره کومه وعده کړې ده هغه لګیا دی ماتی من بعد میثاقه پس ته مضبوط کړونه. یا د وعدې نه مراد د ازل وعده ده. الله تعالی په ازل کې د ارواحونه وعده اخیستې وه چې الستو بربکم قالوا بلا. ټولو ارواح ویلو نجي ته زموږ رب یې. نو هغه وعده لګیا دی ماتی. او که ته ما ته هغه وعده یاده نه ده نو تا ته دې نه یاده که نه تا ته بېګانې پخ کړی یاد دی چې سره مه خوړلي وه تا ته خو دوره د مخکنۍ خبره هم نه یاده. انبیا وی اولیاء وی دا ازل وعده مونږ ته داسې یاده ده لکه زموږ په غوږ کې اوس هم هغه اواز موجود دی. انبیا کرام اولیاء وی چې دا ازل وعده مونږ ته یاده ده کله چې الله تعالی د ارواحو نه وعده اخېسته الستو بربکم. تا ته ولې یاد دي چې ته د مور نه پیدا یې دا تا ته یاد دي هغه وخت بیا هم ته مور وی بیبي څنګه حال دی چا ته خو نه یاد چې دې مور نه د پلانکي ټایم کې پیدا شوی. لیکن اگر ترور یا مشرخور دی وی چې بیبي دی راله بیبي دی څه شوه بیبي ورته بیا ته هم وایي چا ته هم دا نه دي یاد چې د مور نه پیدا یې مور په دې وخت. لیکن هغه مشران وایي چې دا ستا مور ده دا ستا بیبي ده دا ستا بیبي ده. د انبیاو نه دا ترشتونې څوک دي هغه یې مونږ ته د ازل وعده یادوي. نو یا مراد د وعدې نه وعده د ازل ده چې تاسو په ازل کې د الله تعالی د ربوبیت اقرار کړو اوس د الله تعالی د ربوبیت نه انکار کوئ. ینقضون چه ماتی وعده من بعد میثاقه یا دا چه دغی منافقانو خو پیغمبر تویلیو چه آمنا و بیا لگیا دغا وعده ماتی ویقطعون او دی پریکی ما اغش امر اللہ به چه اللہ تعالی حکم کرده ایوصلا چه دایو کئی خپل ولی پریکی. اللہ تعالی حکم کرده چه د تر د ماما د تر د زوی د ماما د زوی د ترور د ماسی د ټولو خیال بساته او دای لګیا دا غرشته پرې کوي. ويفسدون فی الارض
او دای فساد کوي پزمکه کې لګیا د جرمونه کوي اولئک هم الخاسرون دا کسان په خساره کې دي کیف تکفرون بالله څنګه تاسو انکار کوئ د خدای د وحدانیت بیا الله تعالی د وحدانیت مسله ورته مخامخ کوي څنګه تاسو انکار کوئ د الله تعالی د وحدانیت وکنتم امواتا حالانکه تاسو مړ وئ فی اصلاب آبائکم وکنتم امواتا تاسو مړ وئ فی اصلاب آبائکم امواتا معنا نطفا تاسو نطفی وئ فی اصلاب آبائکم فاحیاکم بس اللہ تعالی جوندے کو تاسو لرا فی ارحام امہاتکم دمیندو پر رحمونو کی اغا نطفہ داغے نبی انسان پیدا شی ثم یمیتکم جب اللہ تعالی تاسو مڑکی اند انقضاء آجالکم کلچنیٹا مپورا شی دا قیدون اور سرک دی کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو انکار کوئی دا خدای دا وحدانیت وکنتم امواتا اینو طفن فی اصلاب آبائکم دا پلارانو پشاگانو کے نطفی ہوئی فاحیاکم فی ارحام امہاتکم یا فی بطون امہاتکم اللہ تعالیٰ تاسو جوندی کئی دا مور پر رحم کے ثم یمیتکم بیابا موجنی عند انقضاء آجالکم کل مچنی ٹپورشی عند انقضاء دوات سر دے عند انقضاء آجالکم ثم یحییکم بیابا اللہ تعالیٰ تاسو جوندے کی یوم النشور عند النفخ فی السور عند النفخ فی السور نفخ بوالشن طول بدا قبرون خلق رو دی جوندی ثم الیہ ترجعون بیابا داغین پس اللہ تا واپس کی گئی لیجازیکم باعمالکم ثم الیہ ترجعون بیابا اللہ تعالیٰ تستاس رجوعی ولی لیجازیکم باعمالکم اغدار الجزا دا التو بیتاستا جزا چکندن ملاوی گی هو الذی اللہ تعالی غذات خلق لکم پیدا ایک استاسو دا نفی دا پارا ما فی الارض تمام کائنات ارض پس مکہ کچھ دی کونی دی کغنی دی کسندون دی کجواہرات دی کملغلری دی ثم استوا الى السماء بیا اللہ تعالی قصد کو آسمانونو تا بیا قصد دا آسمانونو شو بیا دا غیر پس آسمانونو پیدا کر فسواہن پس اللہ تعالی برابر کل آسمانونا کو گوالے پاکی چرتشتا سبع سماوات و آسمانونا وهو بكل شيء علیم اللہ تعالی پارسبان علم لری دینا معلوم شو چزمکا مخ کے پیدا دا خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم دا تراخی دا پارا را دی لیکن بل دا را دی بل دا اللہ تعالی وی ما آسمانونا پیدا کل والارض بعد ذالک دحاها والارض بعد ذالک زمکا رسو او دلتا وی مکا مخی نو تعرض نشتا اللہ تعالی زمکا پیدا کنو یو ڈیرے ہو دا زمکا یو ڈیرے ہو داغین پسی بی آسمانونا پیدا کل داغین پسی دا زمکا خوراکا والارض یو خلق الارض مقدم على خلق السماء ودحو الارض دزمکی دا خورول بعد خلق السماء فلا تعارض بے در تناقض ہشت وحدت شرط دا وحدت و موضوع و محمول و مکا وحدت و شرط و اضافت تعارض نشتا خلق الارض مقدم على خلق السماء ودحو الارض مؤخر عن خلق السماء ندوڑا ہے سنو کی اس تعارض نشتا زي کو سوکاو دستے او دسنو کے بیابا مبایو لگ قالوا أتجعل الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اللہ تعالی پابندگانو مانے دخپلو نعمتن اظہار کئی یا ایوہ الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم دایو احسان اللہ تعالی تاسو پیدا کڑی والذین من قبلکم ستاسو پلارانو نکونے پیدا کر دابل احسان اور رسول اللہ مبارک درتا پیغمبر خاتم النبیین درولی گلو دابل احسان باغبانے دمرا عظیم معجزہ قرآن نادلہ کا چٹول کائنات داغی پشانی و آیات کراڑے دابل احسان او
الله تبارک وتعالى تاسو دا عدم نه وجود ترا وستای څنګه دا غي انکار کوي بیا به یو وخت د دې دنیا نه دی بیا به مو دوباره جون دی کوي د دومره قدرتونو پروردگار داغه د نعمتونو شکریا دغه د چې داغه عبادت کوي اوس الله تعالی بل لوی انعام ذکر کوي چې تاسو نیکه آدم علیہ السلام الله تعالی مسجود ملک وګرځولو فرشتي یو نورانی مقدسه طائفه ده هغه لګیا ده آدم علیہ السلام ته سجده وکړه نو په نیکه باندې انعام دا په نسو باندې انعامي د نیکه مرتبه چې لوی نو خلک نسو تم د عزت په نظر باندې ګوري چې لکه دا د پلان کې نیکو اولاد ده نو الله تعالی دا غ نعمت ذکر کوي دلته کې اذکر مقدر ده چرته چې دا و اذ راشي اکثر دینو کې الته د اذکر کلمه مقدره نه واذکر یا محمد اے محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دیت دا خبرم یاد کا لقبل دے راضی واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف واذکر عبدنا داود تدا دی خبر ذکر کا اذا د ماضی سره راضی او اذ راضی د ماضی سره او اذا راضی د مستقبل سره اذا جاء نصر الله کله چې د خدای مدد راشي والفتح او خانه کعبه فتح شي ورأيت الناس يدخلون نبا مستقبل زمانه کې رسول الله تعالی فرمایي دا اطلاع خداوندی ده رسول الله مبارک په مدرسه کې سبق نه دی ویلې امي ده امي معنا منسوب الى الام د مور نه چې پیدا شي او په مدرسه کې ټکې نی ویل نو هغه ته وای امي او دمغه خلک ورته امي وای وردا امیان دي ناغي امي نه پښتو کې امي شو امیان دي مړه امیان د اصل کې امیین هغه ته وای چې منسوب ال الامي او د چانه ټکې نیز د کړه تا ماته امي والے عیب ده کوشه لکه مړه دا خوش امي ده لیکن پیغمبر د پردا صفتی پیغمبر چرم د بنی آدم شاگردی نی کړي هغه باندې وحی راځي هغه ته د انسان د شاگردۍ څه ضرورتي نو رسول الله مبارک امی محض ده او قصې هغه بیانې چې په تورات او په انجیل کې په تفصیل سره نشته دا د دې خبرې دلیل چې د وحی راځي دغه پیغمبر ته وحی راځي دي ته وایي اطلاع خداوندی الله تعالی ورته د دې خبرې اطلاع ورکړي ده نو تیاد کا اذ قال ربک کله چې پروردگار ستا فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ ملائکه د الکا یعلکو یا الکا یعلکون د په معنا د لیګلو سره فرشتو ته د ملائکه وای چې دا الله تعالی لیږي د چا په دمه د بارانونو د چا په دمه د هواګانو د چا په دمه د موت د مختلفو کارونو لپاره الله تعالی فرشتي مقرر کړی دی او غیر لپاره لیږي انی جاعل فی الارض خلیفہ مقوله دا قال انی جاعل ده دغه وجنه دا قال نه پس لازمن ان راضی ان د خدای په خدای کی چرتبم دا قال نه پس ان نو ګوري دغه قال غواړي مقوله او ان جمله کوي ان دا جمله چې کوم نه هغه مضبوطه کی انی جاعل فی الارض خلیفہ زګردون کم پزمکه کې خلیفہ پیدا کوم یعنی داش قوم پیدا کوم یخلف بعضهم بعضا چې بعد خلیفہ وی اے قوما ز پیدا کوم پکې داش قوم یخلف بعضهم بعضا ذکبل راضی وهو الذی جعلکم خلائف الارض وهو الذی الله تعالی ذات جعلکم چې تاسو وګرځولې خلائف الارض یا د خلیفہ نه مراد آدم علیہ السلام دی چې یخلفنی چې هغه به ما خلیفہ وي فی تنفیذ احکامی زما احکام به خلقو کې نافذ کوي پیغمبران د الله تعالی احکام هغه په خلقو کې نافذ کوي نو د خلیفتن دو معنی کوي مفسرین خلیفتن اے قوما یخلف بعضهم بعضا بعض خلیفای مخکینی چې لاړ شي نو ځامن دا غي په کار کوي چې ځامن نینو بیان وسی کار کوي
دا سلسله دقه سی چلیږي یا مراد د دین آدم او اولاد آدم دے چې هغه به یخلفونی زما به خلیفه وی فی تنفیذ احکامی زما احکام بنافذ کئی. قالو فرشتو ورتوی اتجعلو دی کہ اللہ تعالی بندگانو تا تعلیم ورکی چی اوکار کوئی نو مشورہ خوی، حالانکہ اللہ تعالی تا خدا مشورو ضرورت نشتا، بیام اللہ تعالی دا ملائکونا مشورہ لی چستاسو سنگا خوخدا نو دا مشوری دیر لوی برکتی و امرهم شورا بینهم. طالبان چی خپلکی اوکار کئی نو خپلکی دی مشورو کی دا مشوری دیر برکت تا تاسو نفت العرب کے بلا لوی قصیده ویلی دا شاعر وی دا بلنا مشورالا اگی کیو شعر دام دے وقرن برأیک رأی غیرک واستشر دا خپل رائے سر دا بل سڑی رائم یوزے کا و مشورہ والا فالحق لا یخفا علی اثنینی حق پا دو کسانو پٹ نپاتی کی اگدا قصیدہ دا او بیا پا آخر کے دا شعر دے وترا کفاکا بجمع مرآتینی دو شیشی چی سڑے ہو دے کنو دا سٹ وی اختم ورتخکاری یو شیشہ مخی تونی سو بل دے سٹ تا دا پدی شیشہ کی تا تا دا خپل سٹ وی اختخکاری. اکثر نایانو تا خلق وی دا ما دا اثر رستو نا جوڑ کا نو چی اگا جوڑ کنو بیا یو شیشہ شاتا کیو بل نو دا سٹا وی اختم ورتخکاری چی نیغی غشتیو کا کاغو آگا. وترا کفاکا بجمع مرآتینی تب وین خپل سٹ پر جمع کولو دا دو شیشو سرا نو دو دری رائے چی او دے شیغی کی برکت پیدا شی نو اگر دے اللہ تعالیٰ دا فرشتون مشورہ لی. قالو فرشتووی اتجعلو فیہا آیا تا پیدا کے پر غزمکہ کی من اغسوک یفسدو فیہا چی اگر غزمکہ کی فساد کئی اب غزمکہ کی گناہونا او جرمونا کئی ویسفک الدماء او وینی بتوئی اب خو صفا کی وینی بتوئی ونحن نسبح بحمدکا او منگا پاکی بیانو دا سناستا منگا سبحانک اللہم وایو منگا الحمدللہ وایو ونقدس لک منگا ستا تقدیس کو منگا ستا تنزیح کو بما لا یلیق بشانکا نحن نقدس لک اے ننزہکا بما لا یلیق بجلالکا کمی خبری چستا جلال سر مناسب ندی منگا تا دا غینا منزہ او مقدس منو. فرشتو تا سنگا معلوم شوا چھ دا آدم اولاد با فساد کئی او غیبا چکم دنو وینی تو یئی نسو کوئی دا جناتو دا فساد نا ورطا معلوم شوا. اللہ تعالی دا آدم نمخ کی جنات پیدا کریو او جنات بلا فسادات کولو نو دا بنی آدمو فساد دا غی پا فساد بانے قیاس کو یادا چه دا خلیفتن دا ٹکینا فرشتو تا پتاو لگے دا چه دی با فساد کئی دا خلیفہ در رد دی دا پاروی چه دو قومونا پا خپل مابین کی مختلفی نو خلیفہ دا غی پا مابین کی صلح کئی نو دا خلیفہ در رد علی چه کل دا قومونا پا مابین کی تنازع جگڑ راشی سو کوئی دا فی الارد نے معلوم کا دزمکی پا مزاج کی مختلف سیزون دی انسان اگا مرکب کیگی دا عناصر اربعونا دا انسان پا دا بدن کی دا اور عنصر مشتا دا خور عنصر مشتا دا هوا مشتا او دا ابو عنصر پکی دا یو عنصر چی پا بل عنصر بانی غالب شنو فساد پیارا دی سو کوئی نا دا لوح محفوظ ما غی تا پتا لگی دلی وذکا لوح محفوظ کی دا تمامو کائنات و فیصلی لکلی دی چه پلان کے با قتل کئی پلان کے بدا کئی پلان کے بدا کئی نو پادل کے دا تمام خبری لکلی شوی دی دا غین ورطا معلوم شوا. قالو استعجاب ملائکہ ملائکو تعجب کو اتجعلو فیہا آیا تا پیدا کے پدا غزمکہ کی من اغسوک یفسد فیہا چابا فساد کئی ابا معاسی و گناہونا کئی ویسفک الدماء او وینی بتوئی ونحنو او حال دارے چمونگا نسبح بحمدکا پاکی بیانو متلبسین بحمدکا منگا ستا سبحان اللہ و بحمدہی وایو منگا
سبحان الله وبحمده موږ ستا پاکي بیانو ونقدس لك موږ ستا تنزیه کو قال الله تعالی ورته وی انی اعلم ز پیجنم هغه خبره لا تعلمون تاسو نه معلومه دا الله تعالی علم محیط او کلی ده بندگانو علم جزئی ده فرشتو ته وی تاسو معلومات نشته په آدم کې چې کوم مصلحتونه دي تاسو ته نه معلوم انی اعلم ز پیجنم ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ دا آدم او په اولاد آدم کې چې کوم مصالح پراته دي هغه تاسو ته نه معلوم وعلم آدم الاسماء مصالح الله تعالی بیانې الله تعالی تعلیم ورکړو آدم ته د نومونو كلها د ټولو آدم الاسماء كلها د تمام اسماء آدم غیر منصرف ته یو پکې علمیت ته بل پکې عجمه ده وعلم آدم دا تعلیم آدم علیہ السلام ته الهاما ورکو یا په واسطه د ملائکو سره ثم عرضهم بیا هغه سيزونه الله تعالی وړاندې کړ فرشتو ته ودا سدي فقال الله تعالی وی انبئوني اے فرشتو ما ته خبر راکئ باسماء هؤلاء فنمون د دې سيزونه باندې ان کنتم صادقین کای تاسو رښتونی تاسو چې دا وای آدم به فساد کوي بل کار بنه کوي نو ما ته اول خدا وای چې دا کم سيزونه دي آدم علیہ السلام ته هغه نمونه وخیله او فرشتو ته نو خیلی دا خو انصاف نه ده باندې باندې اعتراض ده دو طالبان رالل او یو طالب ته تا دا ضربت گردان یا کوبل ته ټکه نه ده خیله او سبا د دواړو نه امتحان کثیر کده ضربه گردان نو چاته چې د خیله خو به فر جواب درکې ضربنا الکه تو وایا یره ما ته خو ناراضي هغه ته خیلی سړي چې هغه ته بور دي نو معترض اعتراض کوي چې دا خدا عدل او د انصاف نه بعید ده چې آدم علیہ السلام ته تعلیم ورکو فرشتو غریبانانو ته نه ورکړو امتحان کې دواړه کینول نو خود با آدم علیہ السلام پرچا خبر کولا هغه ته الله تعالی تعلیم ورکړو فرشتو ته خېلو اعتراض ده جواب داده د علامه معنا دادا چې الله تعالی د آدم علیہ السلام په فطرت کې د هغه سيزونو د پیجندلو ملکای خيوه د آدم علیہ السلام په فطرت کې الله تعالی د هغه سيزونو د استعمال طریقه چې کوم دنو خېلی و ځکه آدم علیہ السلام به خوراک کوي او د خوراک د پاره د څومره سيزونو ضرورت ده سړی چې خوراک کوي یو سړی چې د غنمو ډوډۍ خوري نو د غنمو د ډوډۍ د پاره څومره خبرې پکار دي اول خو خزمکه پکار ده او بیا مزیدار کلبه پکار ده او د کلبې د پاره بیا جگ پکار ده او بیا ایوی پکار ده او پېوی کې څومره پوردی وي زمیدار چا کړی ده ایوی کې بلا پوردی وي دا کونډه ده او دا تیر ده او دا سپرخې ده او دا پلان کې ده او بیا پالا ده او بیا با هغه کلبه پېوی باندې تړې اوس مکه پېوی کې او بیا با دا غینه دربو قبول باسي بیا با پاګي کې سره اچي بیا با پاگئی کے غنم کری دو ابو پا وقت کے بے اوبکے دو ابو دا پارا آرٹ پکار دے داغی دا پارا کوئے کا نسل پکاری بیا پاگئی بانی بھیڑ پکار دے پا کوئی دا پاسا غٹ لرگے پروتی جلن پاگئی ما تا پرتائی دا ڈول لے او دا چکلائی دا او دا گاندائی دا او دا مکھنا دے او دا بلا تا اس تے نمونم ندر دی او بیا چکم دانو پا خر بانے با سر اوڑی فصل تا دا خر دا پارا کتا دا دا کتا دا دا پیارما دا دا تان دے دا پلانکے دے بلا نمونے وی بیا دا غی دا فصل دا پارا گوڑ پکار دے بیا دا لو دا پارا لرونا پکار دی بیا غی ڈے کول پکار دی بیا غوبل پکار دے اغی دا پارا بمانڈاو راڑے نن سبا تریشری راڑے نن سبا حکول بی نشتا پا ٹکٹر کے سمرا پور دی دی او دارنگی بیا پا تریشر کے سمرا پور دی دی بیا غنم بیا لئی خلق سترے کی او بیا دا غین پس جرنده تراڑی جرنده کسمرا پور دیری اصوبانی جرنده کی بیا غا اوڑشی بیا کورتا یوسی او بیا خدا دا چاند اوباسی بسکری تی بیل کی بیا واغی کی بیا کلپائی کی دی بیا پتنور بانے پخی بیا استا خلی ترا دی ابر بادو
مهو خورشید و فلک درکارن تا تو نانه بکفاری و بغفلت نخوری. سادی سے وی دا هواگانی او دا ورید او دا انور او سپوږمۍ دا لویه مشینری ده، دا ستا په خدمت کې اخته ده. که دوره د انور راونخېږي ټول فصل زیړي، چینجی پې ولګي، باقاعده چینجی ولګېدو، مرض ولګېدو پې. دا تمام کارخانه عالم تا دپاره لګیا دی، انتظام کوي چې ته ښه روټۍ وخورې. تا تو نانې به کفاري، چې دا روټۍ په لاسو کې راړې نو په غفلت باندې مه خوره. د دې زمانې ځوانان هغه هوټل ته خېږي چې هغې کې ښه ټلویزیون لګېدلی، پکې ګډا او سندرې ګوري او بیا روټۍ خورونه اکثر ناجوړی. د ظالم بچي بسم الله الرحمن الرحیم هم نه وایي. ښځم چې کور کې دننه چای پخوي نو خاله ټي وي ورته لګېدلي ده، ځکه دا بدعملي شروع شوله. هر یو هلک ډم دی ډم، هر یو هلک نه لګیا دی ډم جوړېږي. په لاره دي ځان سره ګانې وایي، کورونه تاسو د ګانو اوازونه نه اورئ. یو زمانه وه چې مور به په میچنه باندې وړو وړول نو صورت یاسین به وي، تبارک الذی به وي، سوره مزمل به وي. یو طرف ته به غنم وړو کېدل او بل طرف ته به د قرآن په دم باندې دم کېدل. نو د هغې نه به شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیدا کېدو، شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه به پیدا کېدو، داود موسیلی او بایزید بستامی او معین الدین اجمیری علما بزرگان به د هغې نه پیدا کېدل. اوس به ډمان ته پیدا کېږي، ځکه ډمتوب اوري. په لندن کې د یوې ښځې بچی پیدا شو، تک تور، فرانس کې رشته، فرانس کې خاوندم تک سپین فرانسی سے او ښځم تک سپینه، تک تور بچی ته پیدا شو میلو. خلک حیران وو چې داسې دي. نو باقاعده تحقیقات کېدل، تحقیقات رالل. نو کومه ښځه چې کوم دفتر کې کار کولو نو په میز ورته د یو تور حبشي تصویر پروت و، یو تور حبشي تصویر. نو دې به لیکل کول، کله نه کله به هغې ته وکتل نو د هغې تور حبشي هغه رنګ لګیا دی دې بچي ته منتقل. نو دا د ټي وي او د ګانو په ماحول کې چې روټۍ پخوي، چای پخوي، د هغې اثر هم دغه چې دا منونه بیا اکټران او ډمان او بې حیا چې کوم نه جوړېږي. خیر دا خو بیا خبره وه. آدم علیه السلام ډوډۍ خوري نو د بلا خبرو محتاج دی او بیا مکان ته محتاج دی، ځکه چې دی خو یو جسم خاکی دی، د نر نه به ځان بچ کوي، د باران نه به ځان بچ کوي. مکان کې بیا د څومره خبرو ضرورت دی چې یو سړی کمره جوړوي پته به ورته ولګي. طالبه ته خو سیله فاضل شوې او چې بیا ځان ته کور جوړه نو بیا ګوره چې په څو کې یو کمره جوړېږي او بیا به دی واده کوي او بیا د ښځې دپاره به څومره څیزونه راړي او چې بیا ناجوړه شي نو د څومره دوایانو ضرورت دی. مطلب دا دی په لنډو خبرو څه به درته کیسه کوم اوږده. په د پېښور په بازار کې یو طالب ته 1,00,000 روپۍ واچوه چې هلکه څه دې خوښې واله، قسم دی که 2 ګنټو کې درته ختمې نه کړي. هلکه ښه ګړۍ ولې نه علمه، قیمتي جامې ولې نه علمه، ښه پټکۍ ولې نه علم، بوټان ولې نه علم، یاره ښه دې ته کالي د سرو زرو ولې نه علم. ما په خیال ده کې سخوانۍ په بازار کې چې کم شی دی هغې ته محتاج یې. نو دا په کروڑونو څیزونو جوړېږي، په کروڑونو څیزونه. انسان دغې کروڑونو څیزونو ته محتاج دی او بیا هم راځي د الله تعالی عبادت کوي. دا کمال دی، دا کمال دی. درمیانه قار دریا تخت بندم کردئی باز میں گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش. اس کده او طالب ته مچاله کا اسمه جامې دې لوندې نشي. دا خو کمال نه ده. کمال خدا دې چې او طالب د لنډي سین ته ورولا الکاله باندې منم چې جامې دې لوندې نشي. په سمندر کې یو سړی ورولا او بیا ورته جامې باندې لوندې ګیناله باندې کمالي. نو آدم او اولاد آدم د اربونو سيزونو محتاج داغه باوجود را دي لګیا د جمعه تړو منی صف کې نه بلا خبر ته لګیا د محتاج دي. بل د آدم عبادت خلاف طبیعت ده، د بنی آدم عبادت دا د غي د طبیعت خلاف ده. دا چاړو غواړي چې سارنه سړی ته مزیدار خوب ورغلی او مؤذن اذان کوي الصلاه خیر من النوم او طالب صادر تلت ورکی او نیخ کینی او بسم الله و یو راشي او دسو کې جمعه ته حاضر شي. دا ډیره ګرانه خبره ده. بعض طالبان خو چې اذان وارو نو سم صادر راکاږي چې شپرانه ودی راشه دغه وخت باش بیدار کې خوابه عجب در پېښس نو دا بستری تلته ور کول. ما سلطان کوم چې سړی روړی خورو نو سرګي مرغۍ کیږي خوب وردی، لیکن دې سیده جمعه تراشي په ګرمۍ کې روزه کې چا خوراک او چا اړتن کیږي، لیکن دې بدن باندې هر سبن کی. د آدم
او د بنی آدمو عبادت خلاف طبیعت ته، خلاف طبیعت کول دا ډیره ګرانه خبره ده. او د فرشتو عبادت عین طبیعت ته، د فرشتو عبادت دا د غي عین طبیعت ته. فرشتي خوراک نه کوي، فرشتي اسقاق نه کوي، د فرشتو خوراک سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ذکر او اذکار باندې غي پای. هغه کې توالد او تناسل نشته، هغه د خبرو چې کوم دنو محتاج نه دي. نو دا غي د ذکر او اذکار دا غي عین طبیعت ته، د عین طبیعت مطابق کار کول عبادت نه. دا موای چې پلان کې د نر بچي د شپږ ډوډۍ خوري، دا کمال نه ده. کمال دا ده چې پلان کې پنیمه ډوډۍ باندې له لونو هار تیری. دا کمال نه ده چې ته پلان کې 10 بجو پوری ودی، دا کمال نه ده. کمال دا ده چې پلان کې پښمنی پاسې دلې. د طبیعت خلاف کول دا کمال له، او د طبیعت مطابق کار کول دا څه کمال نه ده. نو الله تعالی آدم علیہ السلام ته سجونه وړاندې کړ، نمونه ورته نو خېلی سجونه ورته کې خل ناغوی را دا خو منګه ته دا وو ضرورت دې کې به خیر وب ساتم. الکه دا کټوره ده منګینه باندې کو باچو ما یاره دا خو مدیدار بوکا دا پړې ورته وګورم نو دا کوینه بوبو پکې رو باسما. یاره دا خو کول پای د چړې پکې غلي وړو یو خمبيره شي، دا تیغ نه دا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. دا یو سړی چې یو خبره ته ضرورت نو پخپل هغه شی بیا پیژني. مونږ یو دلی یو ځنګل کې را روانو، نو ملګرو ویرا استادانو ته خشاک وړو، نو مونږ خشاک جمع کو پړی کم دیو، طالبانو ویرا دې خرانګو نه پړی جوړو. دا سی ونه وا داغي خرانګي وی یو طالبونه ولي بلو پکې نور خرانګي باقاعده هغه ته متاور کو نو مضبوط پړی ته جوړ شو. طالبان کله نه کله بار میری ته وی حالات ته ډاکټر ته هغه جواب نشي در کولای چې دا پرده سره پاره ده. مستری تخپل اجدا معلومی چې پدې باندې دا سيزونه جوړيږي. نو دیو جنا آدم علیہ السلام داغه تمامو نمونو سيزونه واغشتل، نو فرشتو ته پته لګیدا چې واقعي آدم دمر اربونو سيزونه ته محتاج ته، بیا هم د الله تعالی بندگی کوي. دا کمال دی. موږ مدینه منوره کیو، نو مدینه منوره کې ډېر باباګان داسې دی هغه ودونه نه کړی. یو پکې بابا عبدالخالق ته سمجون دی، بوډا سړی د گاډي کې راولي، گاڑی کې ما شاګرد دی، زما درسو مسجد نبوي کې ډېر پاک انسان دی، نو وادي نه کړي. هغه د اوس بوډا دی، رومبني صف کې بناستو. کله کله مونږ باندې به غوسه وکړه چې تاسو رومبني صف ته نه راځئ. ما ورته بابا واده دې کړی نو ما بس ماله منل چې ته رومبني صف ته راشې. ته خو دن خپل کور کې برګې شمارې پاغې ستړی شي، څوک در سره نه، نو مجبورن راځي مسجد نبوي ته. دا جومات کې رومبني صف کې ناست دی خونان د دې سنیر لای باندې هغه کور کې ژوند تیریږي، نو نیغ را شوډم باندې صفته. امون سره خو بچیو، مې دا چا بچي خو خوګيږي او دا چا سترګه خوګ دا کور والا وای اورنيشته او دانشته واغه نشته. کمال دا دی چې د بیبي د پاره او د بچو د پاره منتظام کې بیا را دي جمعه ته، نو اخري صف کې ودرېږي. دا کمال دی. نو بابا ته مې احساس شته نه، ته په خپل مکان کې تنگ شنو د کدل تک را دی او مخ کې ناس ما هیڅ نه دارم غمه هیڅ نه دارم دستار نه دارم غمه پیس نه دارم چې دا سړی پټکی وی خاله پوری بشي شکه چې پټکې مې سمراغو کړ او لونګ کې دیر لونګ کې بالا دمایو صادر لاندې یو نه ملنګ والے یو د سینې نه مې چا پیر کړه نه غمه دوست نه. نو ما مطلب دا دی چې یو انسان د لکونو سيزونو محتاج او بیا راضي او دا الله تعالی په در کې درېږي. دا کمال دی. نو فرشتو ته پته ولګي دا بیا چې واقعي اللہ تعالی رشتیا فرمائی انی اعلم ما لا تعلمون. ما تاغا مصالح دا آدم چکم دنو معلوم دی. انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم علم مانا اللہ تعالی آدم علیہ السلام کی دا غیسزنو دا نمونو دا پیجندلو استعداد دیخو چلگا دا شے دیتا پکاری گی و دا شے دیتا پکاری گی. کلہا دا ٹولو دا تمام سجنون نمونه ورته ورتل تر دې چې د پیالي او دا رنګ د منګي او د کندول او د هر څه نمونه ورته معلومو، یا دا چې د خپل بچو نمونه ورته معلومو، یا دا چې د ملائکو نمونه ورته الله تعالی ټولو خېلو. دغه وجنه بعض علما وایي چې د اصول د لغت واضح الله ده. د لغت څومره اصول چې دي د الله تعالی وضع کړی دي او فروع یا خلق چې کوم هغه وضع کوي. نو اصول د جبو د دې واضح رب العالمین جل جلاله ده.
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم بیا الله تعالی هغه مسمیات چې کوم نن وړاندې کل په فرشتو او د هم ضمیر ورته راړو تغلیب العقلاء على غیر العقلاء ورنه ثم عرضها پکار دے غیر ذوی العقول تبع دا ها ضمیر راجی کی او دل دکی عرضهم وی دا تغلیب العقلاء على غیر العقلاء ا مسمیات وړاندې کل په فرشتو فقال انبئوني اخبروني ما خبر را کوي باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين کتر تاسو په خپل خبره کې رښتونی یې چې تاسو دا وایي چې آدم به فساد کوي قالوا فرشتو سبحانك نسبح سبحانك مفعول مطلق ته موږ پاکي بیان او ستا پاکي بیانول موږ ستا پاکي بیانو لا علم لنا دمغه علم بالکل نشته الا مگر هغه مقدار علمتنا چې تا موږ ته کوم علم را کړی دی خدای دمغه علم بسيط ته دمغه علم جزئی او ستا علم کلی او محیط ته لا علم لنا الا ما علمتنا علم غیب دا خدای خاصه ده علم غیب کس نمی داند بجز پروردگار ہر کے میں گوید کہ میں دانم با او باور مدار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار علم غیب خاصہ دا باری تعالیٰ دا پیغمبران تم علم غیب نشتا اولیاء تو صحابوں تم علم غیب نشتا بعضی پیران پنجاب کی دعوی کئی چھ ماتا علم غیب حاصل لے دا سٹی پا دے گردن بانے وہا دے دا خدای دعوی کئی دے دا خدای دعوی کئی علم غیب خاصے باری تعالی دا وعندہو مفاتح الغیب لا يعلمها رسول اللہ ویلو کنتو عالم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء فرشتی اقرار کئی چیزا منگا علم نشتا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم یقیننت دا دیر علم و دا حکمت نمالکی انکا انت العلیم حصر علم الکلی فی ذات اللہ حصر علم الکلی علم کلی دا اللہ تعالیٰ پا ذات کے منحصر دے لا یخفا علیہ خافیہ اللہ بانے اسیو شیپٹ ندے الحکیم المحکم فی مبدعاته اللہ تعالیٰ محکم دے داغا تمام ایجادات اگر چکم دنو مضبوط و مستحکم دی قال یا آدم امتحان آدم اللہ تعالیٰ دا آدم علیہ السلام امتحان لی دا فرشتو پا مخ کے یا آدم انبئهم تخبر ورکا دا ملائکو تا بے اسمائهم پنمونو دا دے مسمیاتو سرا بے اسمائهم یا خدا مانا چتا دے فرشتو تا دا فرشتو نمونو والا بے اسمائهم کی دا ہم ضمیر راجی دا ملائکو تا آدم علیہ السلام انت جبرائیل وانت میکائیل وانت اسرافیل وانت اسرائیل باقاعدہ دا طول فرشتو نمونہ ورطا اللہ تعالی الہاما آدم علیہ السلام تو خیل یا بے اسمائهم نا مراد دا اولاد نمونہ دی یا بے اسمائهم نا تمام مسمیات تھی فلما انباهم بے اسمائهم ہر کلچ خبر ورکو آدم علیہ السلام دویتا پنمونو دا غیس دنو سرا قال اللہ تعالیٰ فرمائل الم اقل لکم ولی ما تاستنو ویلی استفام للتوبیخ تے ما تاستنو ویلی انی اعلمو چه دا پیجن ما غیب دا اسمانونو دزمکو و اعلمو او دا پیجن ما حق خبری تبدونا چه تاسوی سرگندوی والعائد قد یحذفو عائد کلنا کلا دا ما موصوله دے او تبدونا دا غی سلہ دا او پسلہ کے لازمن ضمیری چه غر عجیوی موصول تا پسلہ کے لازمن ولی لازمن تانا تپوس کو سلہ کے ولی لازمن چه ضمیر بر عجیوی نا پسلہ کے دا آیت ضرورت ولی وی دا نحو چه تاسو ویلا ادا دیر ازید پارا مویلا اس طرح تپوس کم چه دا نحوی اگا اجرا دل تکول شی او کنا تویل شی شاہ بسی علکا سم نحوی ما شاء اللہ نبردست نحوی دے جملہ مستقل بالذاتی اچھا تو محتاج نوی نو قدل تمگا پتا کا جملہ کی ضمیر رانوڑو
نو جمله وی د خپل کور پورې هم کار وکای موصول سره ما سکار دی نو موصول به بدون سله پیدا شي د دې وجنه په دغه جمله کې ضمیر راړي چې وی تړي ټانکا ټوچنه کاغه سره دغه ضمیر لازمن مرجع غواړي نو جمله مستقل بالذاتی نو کداغه جمله کې موږ ضمیر رانړو جمله وی کار وکای موصول زدا موصول د کور خرمس کار وکای رکه موصول موږ ودرګه چې وادو کو بدل کې د دوتونو په مابین کې چې وادو کې نو ربط پیدا شي ضمیر چې کمدنو مرجع غواړي شان ورشاه سے په دیوبند کې نو کور ته ډیر راتلو کشمیر ته دیوبند علماء وی درانه چلته وطن کې پاتې نشي نو علماء وی چې زوجوه قیدوه دیوبند کې ورته وادو کوي قیدوه نو ځان او سال ټول بچی ټول دیوبند کې دي اندر شاه او ازار شاه د شاه سے بچی دي نو د علماء دیوبند وی زوجوه قیدوه دلته ورته وادو کوي خپل بدغه ده کې مقید نشان ورشاه سے بیال ته وفات ته او دا رنګ وسال تن وسیکړ وسیدي نو منګم پدغه موصل کی یو ضمیر راړو چې هغه موصول تراجی کو نو داغه نه بغیر دې رب نشیواله رب دی وجنه دا جواب دی وانت نسیتا یا شیخ لا بد لكم ان تحفظوا دروسكم طالب کله کله کستن نه حمیر راخلی قسم کړي طالب چې کوم کتاب ما ویل چې بیر اواله اوس کو ته فاضلی کله کله نه حمیر راواله هدایت النحو راواله کافیه راواله ارده چې ګوره هغه مسلې بدرته یاد وي مسلې بدرته یاد وي طالب قسم کړي کدی او دل کتاب بیا وګورم کنه منکرم کور کې فاضلان شتا کټه کې کتاب چې کوم نه هغه راخلی قسم کړي او ورته څور دین لم یبوجي قال یا آدم انبئهم باسمائهم تخبر ورکدیتا فنمونو دد انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك نسبح سبحانك دا خو تاسو سلام کې پیتی کړه سبحانه ما اعظم شانه مصدر دی او اسم مصدر دی موږ پاکی بیان او ستا پاکی بیان ولا علم غیب دا الله نه ما سوا بل چاته نشته لا علم لنا الا ما علمتنا مگر مقدار چتا مونږ ته خودل ده انك انت العليم الحكيم قال يا آدم امتحان آدم انبئهم خبر ورکدویتا پنمونو د دې شذونو فلما انباهم باسمائهم مفسرین وای چې ورته وی انت جبرائیل وانت میکائیل وانت اسرافیل وانت عزرائیل وهكذا قال الم اقل لكم ولما تستنوا الي اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم لپیجنم ما تبدونه اغه شی چې سرګندوي وما كنتم تكتمونه والعائد قد يحذف واذ قلنا وما كنتم تكتمون کی مفسرین وای چې فرشتو خپل کې ویلیو چې لن يخلق اکرم عليه مون ندیات مشرف بالمخلوق په پیدا نشي نو الله تعالی وی چې نه آدم تاسو نه په مرتبه کې زیات ده وَإِذْ قُلْنَا کم کسان چې پیغمبر ته فرشتہ وای دا پیغمبر به ادبی کوي لکه دا پیغمبر مقام په فرشتو ډیر اوچتي باندې خلک وای کنه چې رسول الله بشر نو فرشتہ ودا توهین کوي لکه یو بډای ته یو تانیدار وی ابای ما ته دعا کوي خدای سپای کا تانیدار وی غر کښه ما دا سره سمات کړی هغه دا سپای دی لوی ښکاری دو تانیدار ته ابای ما ته دعا کوي خدای لوی سپای کا بے غر کشی ما دا سر بد سکڑی دا پیغمبر تا فرشتہ ویلا دا پیغمبر توہین دے دا پیغمبر مقام پا تمام فرشتوں بانے اوچت دے فرشتی دا پیغمبر پا خدمت کے ولاڑی وَإِذْ قُلْنَا کلچ منگا اوئی ملائکو تا اسجدو لآدما سجدو کئی آدم علیہ السلام تا